چې کله سړی وفات شي کنه او دې قبر کې کیږي او د سره کله حساب کتاب شروع کیږي او د کې ژوند راشي نو دې چې وګوري نو په د وخت د مازیګري هر ټیم چې تاسو مړی ښخ کړئ دې چې قبر کې وګوري نو په د به وخت د مازیګر ټیم دی د انور به داسې مخامخ شي داسې حال کې به لکه د انور چې پریوزي په داسې حالت کې به دته دا ټیم مخې ته شي دې چې د مانځه عادت وي که نه منځونه اهتمام یې کړی دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم زما نه د مونځ وخت ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د انور غایب کېږي نو چې سړی مستقل د مازیګر مونځ په کرکټ کې پرېښودی ده ته پته لګي چې دا زما پرېږدئ زه د مازیګر مونځ ما ته پته شته نه د مازیګر مونځ په ژوند کې کړی نه نو څه به وایي چې ما پرېږدئ زه مونځ دی چې وګوري نو دی به وایي ما پرېږدئ زه مونځ کوم هغه د نور رانه غایب کېږي نور رانه غایب کېږي علما وایي چې په ده به ولې وخت د مازیګر وي لکه د مازیګر دا وخت دته ولې مخې ته شي علما وایي دې وجه دا ده که نه چې کله مسافر سړی په لاره روان یو سفر کوي نو چې دی وګوري چې دا انور د پریوتو شي دا وخت د مازیګر شي نو د سره اړه کې یره پیدا شي مسافر ډېر پریشان شي یره وایي شپه به کم ځای تېر شپه را روانه ده شپه به کم ځای تېر مسافر ته دا ټیم ډېر ګران پریوزي چې ماښام شي نو دم یو سفر کړی دی د یو عالم نه بل نوي عالم ته تللی دی نوی خلق دی نوی ځای دی حقه د مازیګر ټیم پې راغی چې څه به اوس کېږي نو دنیا کې چې په سړي د مازیګر ټیم راشي او مسافر یو د شپې ځای نه نو څه حالي نو قبر کې یو نوی مخلوق دی او نوی ځای دی او په د وخت د مازیګر راغی چې د ده به اوس څه حالي دی نو ځکه ورته الله دا وخت د مازیګر راغی بس سمدستی ولا فرشتي راشي احادیث مبارکو کې راځي چې دا رشتہ دار ته واپس کیږي نو فرشتي ورته راغلي ستار واپس کیدل دی او فرشتي راتلي ستار واپس کیدل دی او فرشتي راتلي ډېر د یاري منظر دی ډېر د یاري منظر الله دې زموږ حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته آسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دفن کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ توی تسبیح ہوئے سبحان اللہ ہوئے بیا ورتوی اللہ اکبر ہوئے صحابہ ورتی دا اللہ حبیب ناشنا کار دینن وینا ان چې دې څنګه قبر کې خود او تاسو قبر برابر کو نه په دا قبر راتم ما ذکر وی چې سبحان الله وای تکبیر وای الله اکبر وای په دا قبر راتم او دا هغه صحابي دی سعد رضی الله تعالی عنہ چې دی وفات شو او 20,000 ملائک د جنازې لراغلي او 20,000 ملائکو د په جنازه کې شرکت کړو چې د جنازه کېدله او 20,000 ملائک راغلي او د په جنازه کې ولا بیا قبر راتم نبی علیہ السلام سبحان الله وای تکبیر وای تکبیر وای نو علماء وی چې دا قبر را تنګېدل یو ځل شته دا به یو ځل را تنګېږي بس خو بیا بعضې علماء وی په نیکانو باندې الله د شفقت دپاره را تنګي او په بدانو الله د عذاب دپاره خو د قبر به یو ځل را تنګي چې دومره تنګ ځای شي او دومره را تنګ شي نو دا پختۍ به یو بل کې داسې نه نوځي داسې تنګ ځای دی وخت د مازیګر به یو ملائک پر راغلي او حساب به کوي او ناشنا مخلوق دا داسې د وحشت منظر دی قبر ډېر سخت منظر دی الله دې زموږ د ټولو د عذاب قبر نه حفاظت کړي نبی علیه السلام چې به مړی ښخ دعا به وکړله وی یا الله دې ثابت قدمه کړي ثابت قدمه کړي دنه به اوس تپوسونه کېږي ملائک پر راغلي یا الله دې ثابت قدمه کړي ډېرې تپوسونه کې ټینګ کړي الله ته استقامت نصیب کړي تا چېرته ورور باره کې دا فکر کړی چې ښخې کې یا الله ثابت قدمه کړي نن به اوس سوالات کېږي او زما پکې هېڅ وس نه رسي د هېچا وس هم نه رسي اول تپوس پکې من ربک رب دې څوک عبادت به دې د چا کو عبادت به دې د چا کو دی به وایي عبادت خو به مې د رب کو د خپل رب
پدې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه ده لګولې او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی ان شاء الله دې تپوس کې به کامیاب ان شاء الله خو دویم او دریم تپوس کې به لګن خلون الله دې مونږ آزاد کړي بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین در تخپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابري چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکوو په دغه ځای کې به جواب څه ورکوو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کوم شریعت ښودلی و دا د کوم پیغمبر سنت و ته وګوره ځان ته برابر یې په کوم دین باندې مړ وې په کوم دین به پاسې نو دا کوم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس وکړئ ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه او به وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس په نښتې به وي او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرېږدي اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه تا ته به وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدې موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ خزم امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خرئی او بل سړی ګیره کنچی کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو که تپوس وکړي چې ما دین وکړه نو په دین د اسلام بلکل وجود برابر دی دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خود د پشان تیرے ما خود د پشان شکل جوړ کړو نو قبر کې با ثابت قدم پات شو نبی علیہ السلام به یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې سوالات قبر کې به بیا انختی نبی علیہ السلام به فرمایل وک آینده کال ژوندیم نو یو روجه به د یهودو د مخالفت د وجې نه نیسم بیا وفات نو سبانۍ روجه نیول د هغې سره یا بله ورځنۍ نیول یا نننۍ چې چا نیول دا ډېر اجر دی دا ډېر اجر بل یو څه خبره نیمه دې میاشت کې او په دې ورځ ممنوع دي چې د هغې نه ځان وساتو یو خلق وای احادیثو کې راځي په 10 محرم حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی سبانه ورځ
خلق وای وی دی میاشتې ته فضیلت دی محرم دی ورځ ته زکه حاصل دی یوم عاشوره ته چې په دې ورځ حسین رضی الله تعالی عنہ شهید نه حسین رضی الله تعالی عنہ لا پیدا هم نو چې دا میاش د حرمت میاش او د دې ورځ روزه به امام الانبیاء نیولا چې دا خبره ذهن کی چې دا د حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت شو چې هغه په دې ورځ شهید شو په دې ورځ شهید شو نو دې میاشت حسین رضی الله تعالی عنہ فضیلت دا دی چې په یوم عاشوره باندې شهید شو دا د فضیلت ته نو د وجه نه دې میاشتې ته فضیلت نه دی حاصل نو یو چې دا فضیلت د مخ کې بل خبره ده چې دې ورځ باندې ماتمونه کول ځان په سپېړو وخل ګریوانونه شلول دا د شریعت خلاف دی حسین رضی الله تعالی عنہ په غم کې تدا کوي دا به د هیچا په غم هم نه کوي د چا په غم به ماتم نه کوي بس نو مونږ سبانه ورځ د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت دی وی مونږ د هغه باندې غمجن یو نو ماتم پکو کنه هغه خپل د وفات نه یو څو ورځې مخکې خپل خور کینه ولا زینب رضی الله تعالی عنها د خور وی زب شهید کېږم زب وفات کېږم خو یاد ساتئ ګریوانونه به نشلوی مخ په سپېړو دا خو هغه په خپله ویلي چې داسې به نه کوئ او ته وایې دا د هغه د وفات ورځ د زه یې کومه نو هغه خپله لور کېنه خور کېنوله چې ګورئ داسې به نه کوئ زه به شهید کېږم خو ګورئ داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ ګریوانونه به نشلوئ مخ په سپېړو نه وښئ ماتمې به نه جوړوئ داسې به نه کوئ زه به وفات کېږم شهید کېږم به خو داسې به نه کوئ دسی بنک نو د امام الانبیاء وسه حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهید شي بل احادیث مبارکو کې راځي چې په دې ورځ باندې سبانه ورځ په دې چې څوک په دې ورځ په خپل اهل او عیال باندې لګ فراخي وکړي د نور ورځو په نسبت ول خوراک لګ ډیر پروگرام ورلو کی اضافی خوراک پیو احادیث مبارکو کی راضی اللہ بیکور کی ډیر خیرون او برکتون ورواچی روح کال بیکور کی خیرون او برکت اگر چې د دې حدیث سند بارکی ضعف موجود دے خو اکثر محدثین وای چې دا حدیث مقبول دی نو چې په دغه ورځ سبانه ورځ باندې لګه فراخي وکړل شي په خپل اهل او عیال او زه به درته دا وایم چې ما په خپل تجربه کړې خپل مې په یو کال نیم اوس چې عمل کړی دی او په دې سترګو مې هغه ارسلی دي بس په لنډو خبره ده بس حدیث وی د امام الانبیاء خبره وی دا د کمال نه ډک وي ښه نو په خپل اهل او عیال باندې به فراخي دا به لازمم نه ګڼو فرض به هم نه ګڼو واجب به هم نه چاوک جو ثواب دی داسې به نه وایو چاو نه کو جو ګناهګار دی او دا خو غټ بد عمل وکړو نه داسې عقیده به نه ساتي او چې عمل پې چاوکو الله به ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي بس په خپله به یې وینئ وکئ پې عمل لکه زمونږ روژې نو د دې ماشومانو خو روژه نه که په دې باندې وکئ په دې ورځ فراخي پې وکئ او ماښام بیا وکئ انشاءالله چې ډېر خیرونه او برکتونه به وي چې په دې ورځ سړی په خپل اهل او عیال باندې فراخي بله خبره په دې ورځ باندې مخصوص خوراک نشته چې یا شربت یا سوجي پخول نه د خپل وس مناسب فراخي کول نه لازمي نه ده چې ته د شربت وسکې لازمي نه ده چې ته د سوجي پخوې نو په سوجۍ کې مخاص کوئ په شربت کې مخاص کوئ کلی میان ولا راوړه چرګان راوړه میان راوړه د ګډ غوښه راوړه نو دغه سوجۍ او شربت پورې نښتې نو دا په دې کې خاص کوئ مو چې په دې ورځ به دغه خوراک نه هر خوراک کې چې د فراخي وکړله خو په خپل اهل او عیال باندې فراخي وکړه انشاءالله ډېر برکات او خیرونه به یې وویني چې څوک په دغه ورځ باندې فراخي وکړي الله تبارک وتعالی به ورله ډېر خیرونه او برکتونه ورکړي چې هغه سبانه ورځ
لکه چا نن روژه نیولي نو سبا ورسره ونیسئ که نن یې نه نیولې نو یو سبانۍ ونیسئ او یو ورسره بله ورځنۍ ونیسو. نبی علیه السلام وایي زه امید ساتم چې الله به پې د یو کال تیر شوي ګناه الله معاف. رب العالمین دې دا